بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو د سکیم میډیا چینل ته ښه راغلاست. لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده تېره ویډیو هم موږ د اوپنډوس سکالرشپونو په ارتباط باندې جوړه کړې وه. ډاکومنټ بش باندې هم جوړه کړې وه. بعضو ملګرو د اپلیکیشن فورم په برخه کې ډکولو کې مشکل درلوده. نن غواړم د هغه مشکل ستا په د ویډیو له طریقه حل کړم تر څو هغه ستاسو په د ډاکومنټ برخه کې مشکل لري هغه په کامل شکل سره حل شي. لومړی راځو د اوپنډوس هغه بورسیې ته راځو. کله چې تاسو خپل اکاونټ داخل شي په دې شکل سره نو دا چپ لاس کې ډاکومنټ ده. نو هغه لومړی مرحله چې تاسو ډکه کړه هغې نه وروسته پوهنتون مې انتخاب کړه په کومه ژبه باندې تاسو چې پوهنتون وویلې یعنې هغه ژبه مو هم ورته انتخاب کړه. هغه نه وروسته بیا دغه دوه مرحله راځي. په دا دوه مرحله کې موږ ته درې دانې ګزینې راکړي دي. لومړی ګزینه اپلیکیشن فورم ده چې بیا دغه فورم باید مکمل شکل سره ډک شي او دویم ګزینه کې تعهدنامه ده یعنې تاسې دغه رضایت غوښتنه ښیي چې دغه بورسیې تاسې چې اپلای کوئ بیا ستاسې رضایت موجود اوسیږي. همدارنګه په دریمه برخه کې یا دریم لینک کې موږ ته د دغه فورمې د اپلیکیشن فورم هغه راهنمایي ښودلې ده چې څه باید وکړو. اوله په همدې کلیک کړو چې ګورو چې دلته موږ ته څه وکړي. نو دلته مکمل ویلي دي کوم ځایونه چې باید موږ ډک کړو هغه هم موږ ته ټول په سره خط باندې څه کړي نښانې کړي دي. بعضې ځایو کې موږ ته ویلي چې هغې سره تاسې کار مه لرئ چې هغه خپل سفارت پورې مربوط دی لکه دغه اوله ساحې دلته ویلي دي چې دغه صفحه تاسې څه وکړئ دلته خوشي کړئ لومړی اوله مرحله دویمه مرحله دغه تاسې څه کړئ خوشي کړئ. او همدارنګه په ګزینه کې د کنټري کې دلته نو تاسې هغه هیواد لیکئ چې تاسې ویزې ته ضرورت لرئ. په دې شکل په دې اپلیکیشن فورم باندې مکمل بحث کو فقط دغه راهنمایي شکل سره موږ ته دا څه کړې ده یو فورم راکړی ده چې دا باید په دغه شکل سره ډک شي. دغه ځایونه باید سپین پرېښودل شي دغه باید تاسې ډک کړئ او دغه کې بیا کې خپل ډاکومنټ اضافه کړئ. نو دغه موږ ته فقط راهنمایي ښودلې ده. اوس راځو د دغه اپلیکیشن فورم څه کړو ډکوي. دلته موږ په دې ډاکومنټ برخه کې دلته اپلیکیشن فورم ده په دې باندې چې موږ کلیک وکړو موږ ته دا صفحه خلاصیږي. دا صفحه موږ ته خلاصیږي. په دې صفحه کې موږ نه هغه مواد یا هغه ډیټا موږ نه غواړي کوم چې موږ یا په سیستم کې درج کړې ده ځای په ځای کړې ده یا هم نوي معلومات چې موږ نه غواړو هغه پکې څه کړو ځای په ځای کړو. لومړی د کله چې دا فورم تاسې خلاص کړئ چپ طرف ته تاسو ته چارکونجۍ ویني دلته تاسې به څه وکړئ د ورډ پروګرام له طریقه بل ته به خپل یو عکس ځای په ځای کړئ. دلته به راشئ پکچر ته به راشئ د پکچر له طریقه به دلته تاسې خپل یو عکس څه کړئ ځای په ځای کړئ. او همدارنګه تاسې کولی شئ دا پرنټ نه وروسته پکې یو عکس چسپ کړئ او هغه نه وروسته بیا سکن کړئ ځکه دا ورقه یو دفعه کېږي پرنټ کېږي هغه نه وروسته امضا پکې کېږي او هغه نه وروسته بیا سکن کېږي بیا سیستم کې اپلوډ کېږي. لومړی سر ته راځو چې ځکه موږ ته په سیستم کې ویلي وو چې دغه اوله مرحله دویمه مرحله دغه چې دي دا خپله سفارت پورې مربوط کېږي تاسې چې سره کار نه لرئ لکه رجسټریشن نمبر شو دغه سره به تاسې کار نه لرئ. زموږ چې دلته ویلي ده د ویزې معلومات یې غوښتلي دلته دې سره به تاسې کار نه لرئ. نو دلته موږ نه غوښتي دي چې تاسې ویزې ته اړتیا لرئ او که نه که چېرته تاسې ویزه لرئ نو دغه دویم ګزینه انتخاب کړئ. که چېرته ویزه نه لرئ د اوله ګزینه باندې به څه وکړئ دلته به کلیک دا به مارک کړئ. نو د مارک لپاره موږ دلته تاسې به داسې کار وکړئ ګوګل کې په واتساپ کې به تاسې دغه هغه به استفاده وکړئ دغه مارک به پیدا کړئ واتساپ کې شته دې مارک نه به استفاده وکړئ. نو دا مارک به څه کوئ دغه دا مارک به کاپي کړئ. کله چې کاپي هم کړئ دلته کولی شئ په اسانۍ سره پیسټ کړئ یا کولی شئ دا فورم مکمل شي سره مثلا دلته زه غواړم ریکوایرډ د ویزې هغه درخواست یې غوښتنه بل څه وکړئ د دې شکل سره به کلیک وکړئ او کنټرول وي په ده به کلیک کړئ اتومات به څه شي دلته به راشي مارک شو. همدارنګه موږ دلته د هغه هېواد غوښتو چې کوم ځای کې باید د ویزه موږ ته راکړل شي مثلا لیکم دلته ایران لیکمه. همدارنګه دلته ویلي چې کوم ښار کې غواړئ تهران لیکمه او همدارنګه بلې ویلي دي نو د سره تاسې کار نه لرئ دا دوم برخه سره هم کار نه لرئ دې برخه سره هم تېرېږي ځکه دغه ټول ډیټابیس چې دغه په دې شکل سره دغه ټول د هغه کسانو لپاره چې هغوی ویزه لري نو دې سره به تاسې کار نه لرئ. نو راځئ دلته لومړی ګزینه ده په دې ګزینې نه به شروع کوئ. دلته تاسو نه دغه خپل تخلص یې درنه غوښته ده چې دلته به تاسې خپل تخلص لیکئ مثلا چې هر شی مثلا زه لیکم تخلص لیکم خان لیکم ټول په غټو حروفونو به سره ولیکئ
ځکه پاسپورټ کې هم ستاسو د حروفونه چې ټول غټ دي. همدارنګه دلته موږ د نوم غوښتی ده چې پاسپورټ کې زموږ 4 سون مو هغه به لیکي، مثلا علي لیکمه زه علي. او همدارنګه دغه په دې ځای کې به تاسې د خپل نوم په یا تخلص به په روسي باندې لیکئ. په روسي کې هم تاسې کولی شئ چې کله خپل نوم په روسي باندې لیکئ نو تاسې کولی شئ له ګوګل نه هم استفاده وکړئ، ټرانسلیټر ګوګل نه هم استفاده وکړئ. په دې شکل سره تاسې کولی شئ له ګوګل نه استفاده وکړئ. دلته به تاسې د روسي او د انګلیسي ژبه انتخاب کړئ. په دې ځای کې به تاسې روسي ژبه انتخاب کړئ، روسي به انتخاب کړئ او دلته به تاسې انګلیسي. دلته تاسې مثلا ولیکئ تخلص څه ده؟ خان ده. خان هم چې کله ولیکل ته په انګلیش کې راغی دا به څه کوئ؟ کاپي به یې کړئ. چې کله هم کاپي کړئ په دې شکل سره کاپي به کړئ کنټرول سي، نو بېرته به همغه فرم ته راشئ. دا فرم ده په دې کې به په دې ځای کې به څه وکړئ؟ په دې ځای کې به پیسټ کړئ یا کنټرول وي. دا به لږ زرې وړاکۍ کړئ، کولی شئ دا هم هغه یې کړئ سیده ورته وړاکۍ کړئ 12 ته یې راولئ یا 9 ته یې راولئ په دې شکل سره. نو دا هم وړاکۍ شو یا 9 بخښئ. همدارنګه دلته موږ نوم یې څه ورکړی؟ علي ورکړی ده. علي چې ورکړی ده بیا دلته څه کوو؟ علي لیکو. علي څرنګه په روسي ژبه لیکل کېږي؟ علي. نو په دې شکل سره به څه وکړئ؟ په ته به کاپي کوئ، کنټرول سی په باندې به کلیک وکړئ او بېرته به راشئ دلته به د روسي هغه ټرانسلیټ به دلته کاپي کړئ. دا به هم 9 سیاسه به یې راولئ. 9 سیاسه چې کله راوسته په دې شکل سره همدارنګه وسط ته به یې راولئ چې بل هم شته. نو هغه نه وروسته تاسې دلته بلې هم تاسې نه غوښتی ده په شپږمه مرحله کې شپږمه ده او پنځمه مرحله ده او شپږمه مرحله ده. البته په دې شپږمه مرحله کې تاسو نه د پلار نوم یې غوښتی ده. نو دلته به تاسې په پلار نوم نظر که چېرته په پاسپورټ کې تاسو پلار نوم ذکر شوی اوسېږي، ګوره هلته یې ویلي دي که چېرته تاسو پاسپورټ کې ستاسو پلار نوم ذکر شوی اوسېږي هلته یې ولیکئ، که چېرته ذکر شوی نه اوسېږي بیا یې مه لیکئ. نو زمونږ د افغانستان پاسپورټونو کې د پلار نومونه نه دي ذکر شوي ځکه په اول او دویمه صفحه کې نو داخلي سیستم کې سیف شوي خو اړتیا نشته چې سیف ته کړي. همدارنګه دلته موږ نه د پاسپورټ کې زمونږ ځای خو کړی ده چې په کوم هیواد کې پیدا شوی په کوم ښار کې. نو دلته به څه وکړي هغه ښار ولایت هغه به ولیکي. لومړی یې لیکلی د کانټري او بیا سیټي. نو اول سر کې به کانټري افغانستان ولیکئ، افغانستان ولیکئ، بیا به فاصله ورکئ په دې شکل سره یا علامه نمبر به ولیکئ، بیا به ښار به مثلا چې هر ولایت ناست دی هغه به ولیکئ. کابل ما ولیکم، افغانستان کابل په دې شکل سره. او همدارنګه په اوومه مرحله کې دلته زموږ نه تاریخ تولد غوښته ده. مثلا چې هر تاریخ تولد چې پاسپورټ کې درج شوی هماغه ولیکئ. دلته اوله لیکلي اوله به ورځ لیکئ، بیا به میاشت، بیا به کال لیکئ. مثلا زه لیکم 14مه ورځ، علامت نمبر، بیا میاشت 12مه، بیا علامت نمبر، کال 2002 په دې شکل سره. همدارنګه موږ نه دلته د خپل جنسیت غوښتلی تاسې یا نارینه یاست یا زنانه. دلته به څه وکړئ؟ که زنانه یاستئ فیمیل به انتخاب کړئ او که نارینه یاست میل به انتخاب کړئ. نو دلته به څه وکړم؟ زه به میل انتخاب کړم. میل لپاره موږ یو دې ټک مارولو لپاره موږ واتساپ کې کاپي کړي. دلته موږ یو ټک مار راکړو، دا به څه کوئ؟ کاپي به یې کړئ، بېرته به یې همدې فرم کې ځای په ځای کړئ او دلته به یې کنټرول وي باندې به کلیک کړئ، دا به مارک شي. او همدارنګه نورې دلته سیټیزنشپ فایل دلته کولی شي افغانستان هم ولیکئ، افغان هم ولیکئ. مثلا دلته لیکم افغانستان، سیټیزنشپ زموږ کوم دی؟ د افغانستان ده. افغانستان مې ولیکم همدې شکل سره. او بل دې سره به تاسې کار نه لرئ د 10مې مرحلې سره ځکه دا خپله د هغې پورې مربوط ده. بل دلته که چېرته تاسې سیټیزنشپ معلوم نه دي کولی شئ دغه هم په دې ګزینه باندې کلیک کړئ. په 11مه مرحله کې موږ نه دغه د والدینو څه کړی ده؟ دغه معلومات غوښتي دي یا مثلا مور او پلار معلومات یې غوښتي دي. نو دې ځای کې به تاسې د خپل والدین معلومات به ورکړئ. په کوم ځای کې دي؟ فعلا افغانستان.
همدارنګه پوسټال کوډ مثلا د کابل چې د 1001 ده مثلا چېرته اوسېږي پوسټال کوډ تاسې کولی شئ له ګوګل نه هم استفاده کړئ مثلا تاسې په ګوګل کې ولیکئ د هر ولایت هر ولایت پوسټال کوډ معلوم ده مثلا کابل زه لیکم کابل اوس کابل اوس کوډ اوس ګوره هلته موږ ته مکمل د کابل پوسټال کوډ هم متأثر کړی په دې شکل سره لیکلی ګوره 1001 ده د 1001 نه شروع کېږي همداسې تر 1055 پورې رسېږي موږ دغه 1001 څه وکړل دلته درج کړم همدارنګه د نورو ولایتونه هم کولی شي په همدې شکل سره پیدا کړي هغه کې لوکیشن یې غوښتی ده یعنې چې چېرته تاسو په کوم ځای کې اوسېږئ زه مثلا زه لیکم کابل یا ښار کې مثلا کابل کولی شي کابل هم ولیکئ یا مکمل ادرس لیکئ مثلا 11 زون او دې ته ویل کېږي یا همغه ناحیې ته ویل کېږي زون ولیکئ یا ولیکئ کابل دې شکل سره هم لیکلی شي او بل کنټري مثلا افغانستان سیټي او اول به سیټي لیکئ دلته ګوره د سیټي او دلته اوس د سیټي غوښته ده نو دلته به څه وکړئ د سیټي هغه مکمل ادرس به لیکئ مثلا اول به لیکئ کابل خیرخانه په دې شکل سره به دا څه وکړي خپل د والدینو ادرس به ولیکي همدارنګه دلته مکمل ادرس غوښتی ده دلته مکمل ادرس غوښتی ده مثلا درته وایي چې ته کوم بلاک کې اوسېږي کوم سټیټ کې کوم حوزه کې کوم بلډینګ کې کوم هغه کې دی مثلا دلته زه لیکم د هاوس نمبر نه شروع کېږي یعنې سټریټ یو مثلا دویم سټریټ همداسې سټریټ دویم سټریټ کاما یوه سټریټ مثلا دویم 12 هاوس همدارنګه بلډینګ لیکم مثلا 14 بلډینګ لیکم همدارنګه 11 زون یا ډسټریکټ لیکم زون بیا همدارنګه نور کابل افغانستان سره اضافه کوم یعنې که مکمل ادرس لیکي په دې شکل سره باید ولیکل شي له کور د دروازې له هغه نه شروع تر هغه پورې نو کولی شئ دلته هم د کور له د هغه نه شروع کړئ مثلا اوله کوڅه یا د دې نه هم کولی شئ چې مثلا په دې شکل سره ولیکئ چې د 12 کور 12 بلډینګ 11 په دې شکل سره هم ولیکئ نو بیا یې دلته هغه ایمیل ادرس یې وغوښته ده مثلا دلته یو ایمیل ادرس لیکم د پلار هغه ایمیل ادرس لیکل کېږي دلته یا والدینو په دې شکل کې مثلا یو ایمیل ادرس لیکي په دې شکل سره او همدارنګه تلیفون شماره یې لیکي خو په یاد مو اوسېږي چې کله تلیفون شماره تاسې لیکئ د افغانستان هغه کوډ به پکې نوشته کړئ په دې شکل سره 93 یا هر څه چې وه مثلا نو دلته به د افغانستان شماره به پکې ولیکئ او بل دلته یو بل څه هم ویلي دي که چېرته تاسې هغه نه لرئ مثلا نه پلار لرئ نه مور لرئ دلته کولی شئ یا تره یا د ماما هغه څوک چې ستاسو سرپرستي کوي د هغوی کس معلومات ذکر کړي په 14مه ګزینه کې نو کله چې تاسې پلار درلوده یا مور پلار هم ورونه هم درلوده بیا په دغه ګزینه 11مه ګزینه تاسو ډکېږي 11مه 12مه
دیارلسمه دا تاسو پورې چې هغه کسان چې مور پلار ورونه لري پر هغه ده چې هغه کسان چې نه پلار لري نه مور لري هېڅوک هغه نه لري یو کس داسې ولري چې مثلا یا تر لري یا ماما لري یا سرپرستي په غاړه لري چې یو کس چې د دې ته ضمانت غوندې وکړي نو د هغه معلومات بیا په دغه 14 هغه کې څوک ځای په ځای کوي او همدارنګه په دې هغه کې مکمل شکل سره به څه کوي دلته به ورته ځای په ځای کوي او بل دغه او البته دغه 14 چې ده دلته به دغه خپل د پلار نوم څه کوي ځای په ځای کوي مثلا پلار نوم 400 و مثلا جان چې ده د پلار نوم یې ده تخلص ده البته تخلص یې مثلا خان ده او پلار نوم یې چې ده مثلا جان ده او همدارنګه فادر نیم چې دا دغه د نیکه نوم د څه شی ده یعنې دلته نیکه نوم هم لیکل کېږي البته نیکه نوم مثلا نبي ده او سیټیزنشپ یې افغانستان ده افغانستان ده همدارنګه تاریخ تولد یې مثلا یو تاریخ پکې لیکي چې په کوم کال کې پیدا شوی ده په دغه کال کې پیدا شوی البته دغه د پلار تاریخ تولد لیکل کېږي همدارنګه کابل ایمیل ادرس لري هغه هم پکې څه کېږي اضافه کېږي نو په دې شکل سره څه کېږي ډک کېږي د هر یو بېلابېل او بل دلته هم ایمیل ادرس غوښته د ایمیل ادرس هم کولی شي استفاده کړي او دلته هم کولی شي ټلیفون شماره هم ورته اضافه کړي او په دې ځای کې هم ویلي دي که چېرته تاسې مثلا دغه 14 یا 2 کې یعنې په دغه ځای کې په دې ځای کې تاسو ته ویلي دي که چېرته تاسې والدین نه لرئ په دې ځای کې کولی شي کاکا ماما هغه څوک یا دوست رقیب کولی شي دلته ځای په ځای کې معلومات یې پکې څه کړي ځای په ځای کړي نو بل راځو 15 ته 15 کې دلته موږ نه د پاسپورټ نمبر غوښته ده نو بل د څو کې د پاسپورټ نمبر به پکې درج کړو دله د پاسپورټ هغه ستور نیټه یې ښودلې ده چې کوم ځای کې په کوم کال باندې ستور نیټه هغه شوې ده مثلا زه وایم د 12 په 2022 کې در هغه شوې ده او بل دلته ویلي دي په 18 هغه کې 18 ګزینه کې موږ ته ویلي دي چې کله دا پاسپورټ تاریخ تېرېږي زه ورته لیکم چې 12 د 2025 کې 2020 کې څه کېږي اما پاسپورټ اکسپایر کېږي یعنې 15 کلن پاسپورټ ده همدارنګه دلته موږ نه خپل سطح اندازې ښودلې تحصیل سطح اندازې ښودلې ده په 18 ګزینه کې نو که چېرته تاسې له 12 نه فارغ اوسئ او لیسانس هم اپلای کړی نو تاسې به دغه ګزینه انتخاب کړئ او که چېرته تاسې مکتب هم ویلی ده 12 نه هم فارغ هستئ او څه ورته وایي د انسټیټیوټ نه فارغ اوسېږي بیا تاسې دغه ګزینه انتخاب کولی شئ که چېرته تاسې لیسانس کړی اوسېږي بیا دا ګزینه انتخابوئ همداسې که چېرته تاسې ماستري کړي وي بیا تاسې دا ګزینه انتخابوئ نظر خپل تحصیلات ته هماغه ګزینه څه کوئ انتخابوئ نو زه راځم بیا هم دغه ټک مار زه څه کوم کاپي کومه دلته بیا هلته ځای په ځای کومه ټک مار مې کاپي کړه په دې شکل سره مثلا دلته زه وایم چې زه 12 نه فارغ اوسېږم دا دومه ګزینه به زه کلیک هم ته لیکلي چې 10 نه تر 12 پورې یعنې دا ما تکمیل کړی ده او زه فارغ یم جنرال سیکنډري ما ایجوکیشن ویلی ده تحصیلات مې کړي دي او بل نور موږ ته دلته د 13 هم تکمیل شو همدارنګه دلته موږ نه په 19 کې د مکتب نوم غوښتی ده مکتب نوم یې غوښتی ده مثلا روحان های روحان های سکول د نظر فارغ شوم دلته موږ نه په 20 ګزینه کې د هغه لوکیشن غوښتی ده مکمل لوکیشن به دلته درشي چېرته ده نو په 20 لوکیشن دلته معلومات دلته ورکړي دي د 20 په دې ځای کې ورکړي دي دلته به تاسو کې دغه مکتب مکمل ادرس به مو لیکئ مثلا افغانستان کې ده
افغانستان کې ده او په کوم ښار کې ده؟ کابل کې ده. همدارنګه نور معلومات هم پکې ځای په ځای کولی شي. او بل د شلم هغه شوم او شلم نه بیا دلته هغه مکمل هغه ادرس یې غوښتي مکتب مثلا 12 زون کې ده او بل ویلی شي چې مکمل هغه ادرس ورته هم ولیکئ یا چې مثلا په کومه کوڅه کې ده، مثلا په درېیمه کوڅه کې ده، سټریټ کې ده یا په کوم ښار کې ده. کابل افغانستان په دې شکل سره څه کې افغانستان مکتب هغه مکمل ادرس دلته بیا څه کې درج شوی او په 21مه ګزینه کې دلته تاسو نه د فراغت کال یې درته غوښتی ده. هغه کسان چې مثلا لیسان لپاره اپلای کړي نو دې طبعا د مکتب هغه فراغت کال به باید څه وکړي ځای په ځای کړي او هغه کسان چې مثلا پوهنتون نه فارغ اوسېږي د پوهنتون د فراغت کال باید پکې ځای په ځای کړي. ما 2023 ولیکئ په دغه کال کې زه فارغ شوی یم. او همدارنګه په 22مه هغه کې مونږ ته لیکلي دي چې په 22مه کې مونږ ته لیکلي لیول ایجوکیشن اف روسیه ښه نو تاسې وایي دغه کوم سټیزنشپ چې تاسې انتخاب کړی ده که نه دغه روسي په پروګرام کې د اوپن ډورس پروګرام کې تاسې کوم یو انتخاب کړی دی کوم یو ته غواړئ اپلای وکړئ که بیچلر ته هم کړي یا سپیشلایز ته هم کړي ماستري ته هم کړي ډاکټورا ته هم کړي هماغه نظر ته انتخاب کړئ. ما دلته په خپل هغه کې نه ده نظر تاسې خپل ته اپلیکیشن فورم لرئ هغه کې تاسې کولی شئ دلته یې وګورئ ښه ما دلته ایجوکیشنل لیول چې ده ما سپیشلایز ډیګري انتخاب کړې زه مجبور یم دلته څه وکړم دغه سپیشلایز ډیګري دلته زه انتخاب کړم په دې ځای کې به زه کلیک وکړم په دې شکل سره او کنټرول وي څه وکړم مارک به کړم ځکه دغه کنټرول وي چې د ما کاپي کړې ده هغه وټساپ نه دلته څه کومه ما شکل سره مارک کېږي. او همدارنګه 22مه هم تیر شو 23م ته راځو 23م کې مونږ ته ویلي چې دا باید څرنګه وي مکمل شکل سره یې نیمه ساعت واره یا فول ټایم یعنې زه به ورته وایم چې دا باید مکمل شکل سره تدریس کوم یا فول ټایم ورته انتخاب کړم. او همدارنګه په 24مه کې 24مه هم دلته یې مونږ نه څه داسې خاص نه دی غوښتي دا فکر کوم چې نظر هم اسنادو ته بیا درشي. او بل دلته وګورئ په 24مه کې البته هغه معلومات باید مونږ ځای په ځای کړو چې کومه دا رشته مونږ انتخاب کړې تر څو هغې ته مشخص شي. دلته مونږ نه یو کوډ وغوښته ده په 24مه کې نظر همغه رشتې ته مثلا کومه رشته چې مونږ انتخابوو د هغې رشتې مونږ هلته کوډ لرو. ګورئ ښه تاسې چې کله دا رشته انتخابوئ تاسې به د عمومي سیټ ته داسې لاړ شئ د اوپن ډورس عمومي سیټ چې کله تاسې لاړ شئ نو تاسې به همغه رشته چې کله تاسې پکې تحصیل کوئ روسیه کې همغه ته لاړ شئ. مثلا ما میډیکل انتخاب کړی کلینیک میډیکل پبلک ان هیلث دا ما انتخاب کړی ده هغې کې ما بیچلر انتخاب کړی بیچلر کې ما بیا انتخاب کړی ده دلته ما میډیسن انتخاب کړی میډیسن جنرال میډیسن ما انتخاب کړی ده نو زه به دلته راشم سپیشلیسټ به راشم سپیشلیسټ کې ما دلته جنرال میډیسن څه کې دغه کوډ به ځان سره راواخلئ دغه کوډ ده کوډ به دا کاپي کې ځان سره په دې شکل او رای به شي دې فورم کې به ور واچوئ. که تاسې بله رشته هم انتخاب کړې اوسېږي هغه به هم دلته نظر په همدغه خپل رشتې ته څه وکړئ داسې کوډ به هغه کې هر رشته خپل به هغه سره دلته کوډ لري زه به د هر یو بېلابېل تشریح درته درکړم. نو دې ځای کې څه کېږي کوډ لیکل کېږي د همدې رشتې او په دې ځای کې د هغه د کومه رشته چې تاسې انتخاب کړې د هغه نوم لیکل کېږي. مثلا ما څه انتخاب کړې ده دلته ما انتخاب کړې ده دا رشتې د کوم کوډ ده ته به ورته وایي چې دغه جنرال میډیسن د جنرال میډیسن څه شی ده دا کوډ ده دا به داسې په دې شکل سره به کلیک کړئ او کاپي به یې کړئ او رای به شئ په دې فورم کې به یې پرنټ کړئ هغه به یې کړئ پیسټ به کړئ دا به زه به هم عیار کړم نه هوتم په دې شکل سره به څه وکړئ دا به نشئ درج کړئ او کولی شئ تاسې مثلا بعضې کسان وایي چې زه مثلا ما بیولوژي انتخاب کړې ده بیولوژي ته به لاړ شئ بیولوژي کې تاسې کولی شئ د بیچلر چې کله انتخاب کړئ د هرې رشتې ګوره کوډ لري چې بیولوژي کې دغه څانګې دي دغه کوډ څه کېږي دغه کوډ به یې ورته ولیکئ. همدارنګه که ماستري کې هم تاسې هغه کوئ نو ماستري کې هم داسې بېلابېل کوډونه شته
نو د همغه نظر همغه رشتې ته ګوره دلته بیولوژي کې هم د ماستري کورس سره فرق کوي ځکه په همدغه اساس باندې تاسې زر سلیکټ کیږئ زر انتخاب کیږئ. نو دا کوډ مهمه ده نظر خپل رشتې ته او کوډ پکې دلته څه کې درج کړئ. څلوېښتمه هم تکمیل شوه په دې اساس باندې په د څلوېښتمه کې نور څه خاص شی نه ده پاتې او بل دلته مکمل کولی شو دغه په ارتباط باندې هم تشریح ورکړي دا خپله دا کومه تاسې رشتې انتخاب کړي نو هغه کولی شي مکمل د پکې ولیکي معلومات پکې ولیکي. او بل دلته په بل دغه شپږویشتمه کې چې ده په شپږویشتمه کې موږ نه دلته زه البته هغه ګزینې تاسو سره تشریح کوم چې هغه مهم دي هغه اړین دي بیا دغه تشریح شي نور هغه کومې چې مهم دي د هغې قصه کې مو اوسېږي. په شپږویشتمه کې ګورې ښه دلته موږ هغه پوهنتونونه موږ انتخابو کوم چې موږ دلته انتخاب کړي دي په لکه ډاکومنټ کې چې موږ کوم پوهنتونونه چې موږ انتخاب کړي دي ګوره دلته موږ په ډاکومنټ کې دا پوهنځیګانې موږ څه دي کړي انتخاب کړي مثلا دغه شپږ پوهنتونونه موږ انتخاب کړي دي نو دغه شپږ پوهنتونونه باید موږ همالته هر یو بېلابېل جدا شکل سره موږ څه وکړو درج یې کړو مثلا زه وایم چې اول پوهنتون باید دغه اوسېږي کاپي کوم یې ورته دلته پرېس کومه زه ورته وایم چې دا اول پوهنتون باید چې دا ده نو اول پوهنتون باید په دې شکل سره اوله به کلیر کړم اول پوهنتون باید زه ورته وایم چې دا باید اوسېږي کنټرول پیس بیا دویم پوهنتون باید په دې شکل سره زه به ورته ووایم چې دغه اول پوهنتون چې ما انتخاب کړی ده په دې شکل سره باید همدغه پوهنتون اوسېږي هر یو بېلابېل څوک به درج کوي نو همدغه یو نمونې په شکل سره یو دانه بر دلته په دې شکل سره پیس کړمه او سایز به برابر کړم تر څو پرې ښه پرې پوه شي په دې شکل سره هر یو بېلابېل نظر همغه پوهنتون د څه وکړئ انتخاب کړي او په دې شکل سره نو هر پوهنتون چې تاسې انتخابوئ نو هماغه به هلته په دې شکل سره شپږ پوهنتونه تاسې انتخاب لرئ نو شپږ پوهنتون نومونه په دې شکل څه کې ځای په ځای کې په شپږویشتمه کې او همدارنګه په اوویشتمه ګزینه کې تاسو نه دلته کومه ژبه باندې چې پوهېږئ هغه ژبه څه وکړئ سلیکټ کوئ مثلا دلته یو ګزینه یې درکړې ده چې اوله به دا کاپي کړمه چې ځکه دا په کار راځي بیا نو دلته ګزینه درکړې ده دلته یو ګزینه درکړې ده دلته ویلي دي روسي باندې څومره پوهېږئ تاسې یعنې تاسې ملي ژبه ده مورنۍ ژبه ده روانې خبرې به کوی شي منځني شکل سره خبرې کوی شي لږ لږ پرې خبرې کوی شي یا که بیخي نه پوهېږئ زیاتره موږ افغانان پرې نه پوهېږي نو دغه ګزینه به څه وکړي کلیک به کړي دا به انتخاب کړي او همدارنګه مثلا بله کومه ژبه باندې پوهېږي مثلا زه وایم پښتو باندې پوهېږم پښتو زما چې دا مادري ژبه ده ته به څه وکړې کلیک به کړې او بل دې ویلي دي انګلیش ته که اردو باندې هم انګلیش باندې مثلا په کوم ځای باندې مثلا کولی شم روانه خبرې پرې وکړم دا کلیک کړئ په څلورم یا درېیمه ګزینه کې تاسې کولی شئ مثلا دري انتخاب کړئ په دري باندې څنګه خبرې کولی شئ په ده باندې هم کولی شم روانې خبرې وکړم څه به وکړي دا ګزینه به انتخاب کړي دا و د ژبې په ارتباط باندې او همدارنګه په اته ویشتمه کې تاسو نه پوښتنه کړې چې سپورټ په برخه کې تاسې البته دا اته ویشتمه په برخه کې تاسو نه دا پوښتنه کړې ده چې تاسې مثلا روسیې ته که چېرته ځئ تاسې دغه یو کلن پروګرام ته اړتیا لرئ او که نه هغه یو کلنه ژبه چې تاسې باندې روسیه کې ویل کېږي د روسي ژبه دغه پروګرام ته تاسې اړتیا لرئ او که نه که چېرته اړتیا هم ورته درلوده نو دغه ګزینه به څه کوئ مارک به کوئ که چېرته نه هم درلوده بیا به دا نه مارک کوئ او همدارنګه په نوېشتمه مرحله کې تاسو نه دغه سپورټ په ارتباط باندې معلومات غوښتي کوم سپورټونه مو خوښېږي کوم کې تاسې لاسته راوړنې راوړي دي کوم کال کې مو راوړي دي دلته به ټول څه کې درج به کړي په نوېشتمه د هر یو بېلابېل ځای کړي دي او بل ګورې هغه چې مثلا دغسې مارک لري هغه مهم دي یا بعضې اړین دي بعضې نه دي اړین لکه په دېرشتم کې مثلا د بعضې معلومات یې موږ نه غوښتي دي دېرشتمه مرحله کې مګر مارک یې نه درکړی اړین دي نو نه پکې نشي درج کوی مو پکې همدارنګه په هغې کې څه ورته وایي په یو دویشتمه مرحله کې تاسو نه دغه کوم پروګرام تاسو ته د کوم پروګرام ته تاسو اپلای کړی دا مثلا تاسو چې دغه پنډوس چې تاسو پنډوس کې به دغه اکاډمیک کورپوریشن به څه وکړي دا به انتخاب کړي
ځکه د پنډوس همدغه حمایه کوي. دا به څه کوي؟ دغه به انتخاب کوي. او همدارنګه دلته یې هغه پروګرام نوم لیکلی ده، مثلا دلته لیکل شوی نه ده، نو تاسې به دلته د پنډوس سکالرشپ به ولیکئ. هلته به په دې شکل سره به ولیکئ. پنډوس سکالرشپ مکمل شکل سره به ورته درج کړئ. نو پروجیکټ دا پکې دلته درج کړئ. او بل په 22مه کې د 23مه کې البته دا خبره. او همدارنګه په 23مه کې دلته پوښتنه کړې چې تاسې دغه ورقې سره دغه اپلیکیشن فورم سره کوم اسناد ټچ کوئ یا یو ځای کوئ تر څو دا اپلیکیشن مکمل تاسو ډاکومنټ بس تکمیل شي. نو تاسې دغه کوم ډاکومنټ چې د مثلا پاسپورټ ده یا مثلا HIV ورقه ده یا بل سیاسي فورم ده، همدارنګه کوم اسناد دي هغه به ټول پکې ځای په ځای کوئ. یا داسې بل کوم اسناد دي پکې تاسې هغه به پکې څه کوئ؟ ځای په کوئ. یا میډیکل فورم ده یا HIV فورم ده، تحصیلي اسناد دي او څه چې تاسې لرئ نظر هماغه څه وکئ پکې ځای په ځای کړئ. او بل نور چې کوم اسناد چې ضرورت پکې نه وي هغه پکې مثلا انفارمیشن پاسپورټ پکې ده دلته دا پکې ځای په ځای کړئ. او همدارنګه کاپي میډیکل سرټیفیکیټ لرئ همدا پکې هم څه کې ځای په ځای به کړئ. همدارنګه نور داسې خاص کوم اضافه لرئ تاسې هغه هم پکې راجع کړئ او پکې دلته انتخاب یې کړئ تر څو هغوی هم پوه شي دغه ډاکومنټس چې درسره موجود دي چې هغوی هم بیا وګوري. همدارنګه د 24مه کې خاص معلومات نه وشو چې په ارتباط باندې معلومات غوښتي دي. او په 15مه کې تاسو ته هغه غوښتې ده چې تاسې مثلا روسي هېواد ته که ځئ که نه هغه خپل پلان ورسره شریک کوئ چې بعد له تحصیله څه کوئ، چې لپاره ځئ، دغه ټول پلان ورسره خپل شریکوئ چې مثلا زه که لاړ شم هلته خپل تحصیلات ته به ادامه ورکړم، که چېرته ماستري لپاره راته موقع برابر شوه ماستري به وکړم او بېرته به خپل نظر خپل پلان څه کوي ورته کې شریکوئ. او بل نور داسې خاص څه پکې نشته. نو دلته به تاسې هغه تاریخ ولیکئ لکه دغه وروستۍ برخه ده. په دغې برخه کې به تاسې دغه چې دغه تاسو پورې مربوط کېږي نورو ځایونو سره کار نه لرئ. دلته به هغه تاریخ لیکئ کوم تاریخ چې دغه ټول اسناد اپلوډ کوئ په سیستم کې هغه تاریخ به لیکئ. مثلا زه غواړم چې دا په د 2مې میاشتې په دې شکل سره د 2مې میاشتې په 5م تاریخ باندې زه دا په 5م تاریخ باندې دا زه اپلوډ کوم. 2000 مثلا د 2مې میاشتې 5م تاریخ اول سر کې ورځ راځي، دویم سر کې هغه کې میاشت راځي، 2 میاشت او 2 میاشت او تاریخ کال 2025 دا یې دلته درج کړه. او دلته به تاسې دا پرنټ هم که کله چې پرنټ کړه په دغه ځای کې به څه وکړئ تاسې به امضا وکړئ په دې شکل سره. دا و اپلیکیشن فورم. که بیا هم کوم مشکل هم درلوده د فورم په ډکولو کې زموږ وټساپ شماره شته، کولی شئ په د یوټیوب چینل کې هم شته، په دې لینک کې به هم وي، کولی شئ د وټساپ له طریقه موږ سره خپل معلومات شریک کړئ، موږ به تاسو ته دا فورم بیا ډک کړو. او همدارنګه بل یو فورم ده چې مخکې مې هم درته تاسو ته وویل تشریح مې کړه چې دغه تضمین غوندې یو فورم ده دا ما ډاونلوډ کړی ده. په دې شکل سره دغه فورم ده. په دې فورم کې تاسې به څه وکئ؟ دغه لومړی سر کې به تاسې خپل تخلص ولیکئ. دې ځای کې مثلا ما هلته تخلص ورکړی خان مې ورکړی بیا به نوم ولیکئ، علي مې نوم ورکړی په دې شکل سره. نو په دې شکل سره به څه وکئ؟ دلته به یې درج کړئ. دا قوس یې هم لیکئ، دا قوس بیا پاک کړئ. نو اول سر کې لاست نیم لیکل کېږي، بیا فرست نیم لیکل کېږي، نه واضح یې لیکلي ده په دې شکل سره. نو دلته به تاسې دا ولیکئ او دلته هغه د پاسپورټ نمبر به مو ولیکئ چې څه ته تاسې پاسپورټ نمبر ده هغه به دلته درج کړئ. مثلا چې هر څو هغه به دلته درج کړئ. همدارنګه د پاسپورټ هغه ځای ښودلی ده چې کوم ځای نه مو دا پاسپورټ ترلاسه کړی ده. همدارنګه د پاسپورټ د صدور نیټه یې ښودلې ده، مثلا په 2مې میاشتې په 2م تاریخ یا 12مې میاشت هلته مونږ 12مه میاشت ورکړې، 12مه میاشت 12م تاریخ په 2022 کې دا مونږ صدور شوې ده. مثلا په کوم ځای نه؟ کابل افغانستان نه، کابل افغانستان
دا هم لیکلی شي. همدارنګه نور معلومات هم پکې نور څه ځنه نه غواړي. نو دا و د تضمین ورقې په اعتبار باندې معلومات. دا اسانه ده، دا هم چې کله ولیکل بیا به دلته راشئ، هغه تاریخ چې کوم هغه ورقه کې لیکلی ده اپلیکیشن فورم کې هغه به هم دلته درج کړئ په دې ساحه کې. دلته هغه تاریخ لیکلی و، مثلا موږ تاریخ لیکلی و چې د 5 تاریخ د 2مې میاشتې 2025 موږ هلته دا تاریخ لیکلی و. همدارنګه په دغه ساحه کې به تاسې څه وکړئ، امضا به وکړئ په دې ځای کې، او دلته به تاسې د خپل تخلص او نوم به ولیکئ. مثلا موږ خان لیکلی او نوم مو ورسره لیکلی علي. نو کله هم چې دا ولیکئ دا به پرنټ کړئ او دغه ځای کې به په دې ساحه کې به تاسې امضا وکړئ او هغه نه وروسته به په سیستم کې اپلوډ کړئ. سیستم کې دلته ګزینې درنه غوښتي دي، دا کومې سرې چې دي دا مهمې دي، دا کومې شنې دا نیمه مهمې دي، یعنې هغه هم اړینې دي، دا کومې هغه نه وي سرې ګزینې نه دي هغه دونه اړینې نه دي. نو دغه ټول ډاکومنټ دي، هغه نه وروسته به تاسې دغه تګمه کلیک کړئ او هغه نه به سیف کړئ. انشاءالله تاسو اصل به هغوی ته ارسال شي او په د 11 د مارچ باندې به تاسو ټول مکمل ډیټابیس ارسال شي چې کوم پوهنتون نوم چې تاسو انتخاب کړي دي د هغه په اساس باندې به تاسو ته درجه بندي وشي، که فری او مکمل فری به درکړي، که نه ډسکاونټ به درکړي. که بیا هم دغه پوهنتونونه چې ما انتخاب کړي مثلا که دې کې زه هم رایم نشم، یو پوهنتون ما هم سلیکټ نشي، بیا نور د هغوی په لاس کې کېږي، د کمیټې په لاس کې کېږي. ما د 2 پوهنتونونه انتخابوي، بیا 2 پوهنتونو په اساس همغه ته زه معرفي کېږم او د همغې له مخې زه خپل تحصیلات ته ادامه ورکوم. یا شاید درته فری اوسېږي، یا درته ډسکاونټ درکوي، یا 10% 10% ډسکاونټ درته درکوي، یا 20% ډسکاونټ درکوي. او ته همغه تاسو کې اپلای به کوې او د همغه له طریقه به تاسې روسیې ته ځئ. او بل داسې پوهنتون انتخاب کړئ چې نظر جذب ډېر اوسېږي، او خصوصا هر ولایت کې یا هر سیټي کې تاسې باید حد اقل 2 ولایتونه انتخاب کړئ. د 2 نه ډېر انتخابوی نه شئ او له یو نه کم البته، یعنې یو انتخابوی هم شئ. او همدارنګه په هر ولایت کې چې مثلا 2 پوهنتونه انتخابوی شي، مثلا ماسکو کې کولی شي 2 پوهنتونه انتخاب کړي، همدارنګه کولی شي کازان کې هم 2 پوهنتونه انتخاب کړي، همدارنګه نورو ولایتونو کې هم 2 پوهنتونه انتخابوی شي. په نظر هر رشتې ته پوهنتون نه فرق کوي، بعضې رشتو کې 3 دانې چانس لري، بعضې کې 2 لري. خصوصا هغه کسان چې د ژبه انګلیسي انتخاب کړي هغوی لپاره بیخي 2-3 څلور پوهنتونه انتخابوي. هغه چې روسي انتخاب کړي طبعا هغوی لپاره ډېر پوهنتونونه چانس ډېر دي. نو خپل نظر استعداد ته کومه برخه کې چې تاسې علاقه لرئ تحصیل وکړئ، همغه رشته همغه ژبه انتخاب کړئ، همغې کې او تحصیل وکړئ. همدارنګه درجه بندي په اساس باندې ښه پوهنتونونه انتخاب کړئ چې کوم ستاسو په زړه باندې وي. همداسې پوهنتون انتخاب کړئ چې هلته جذب ډېر اوسېږي. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې اوسي. که څه ناڅه هم ویډیو لږ زره ډېره شوه، کوشش مې کوی چې لنډه کړم، خو بیا هم لږ ډېره شوه. بیا هم که کوم مشکل یې کولی شئ د دې ویډیو لاندې کمنټ کړئ تر څو د هغه په اعتبار باندې تاسو ته زه ویډیو جوړه کړم. مننه، کور آباد.